وادی خوشحالی کنا بس گاڑو تختلی دی دا مسلمان خور و لر پلارو کسو کے آغا چغے آغا دا بے حیائی تصویر پیش کئی کنا کہ دا وعدہ مطلب دا رب العالمین خبگان دے کہ دا زمن دا خوشحالی مطلب دا محمد الرسول اللہ دا سنت و مخالفت دے نو پدے وعدہ کے پدے خوشحالی کی بس خیر و برکت ہوئی زلکم درد پیداشی چھ دلتا پدے سٹیج باندے کینو اللہ دا خوشحالی پا موقع باندے من پا کم موضوع باندے بیانو کو اللہ من دا دے معاشرے کم غفلت بیان کو اللہ نوجوان رانا غفلت طرف تروان دے اللہ زنانہ غفلت کے اللہ مشران غفلت کے اللہ دا موجودہ دور نوجوان دا گناہونو پا دل کے ڈوبے کے روان دے اے نوجوانا اے مسلمانا اے پختنا سبا بلورز ملک الموت سر ملاقات دے کنا تو ولی نپوئی گی ناغا چی وعدہ و خوشحالی پی راشی نو پدہ باندے پیریان راشی پزان نپوئی گی تصورتا خیال کردی یا دا پیسو گیڑے پلاس کی نیولے او پڑمانو ہی شندی لگیا دے کنا ما توی مولانا صاحب دے یویش پہ ڈمانو لا 8 لاکھ روپے ورکڑے زمان زڑکے درد پیدا شو موی ستاپ گاون کے کنڈ نشت دے ستاپ گاون کے کم ضرورت من بیمار نشت دے ستاپ گاون کے مدرسہ نشت دے پا آگے مدرسہ کے چرت مسافر ضرورت من طلبہ نشتہ دے ورشا علتے خرچ کا کمزے کی چھے اللہ خوشحالہ کی گی محمد الرسول اللہ خوشحالہ کی گی خپکے گم در باندے دا مال بستاد پارا دا حلاکت سبب و ذریعی کنا او دا غفلت بمنگ دا جہنم کندو تو غرزائی دا سدا سے گردو نوا کے نظر واچوئی دا سشیران جوڑ دی او دا دین بعد بزمنگ ماحول سی او دا دین بعد با پا کم ٹیم کے من خپل اللہ خوشحالہ کو من تا خوئی موبائلون پلاز کے راکڑل دا دا ٹک ٹاکو بے حیائی دا دا موبائلون دا سوشل میڈیا بد نظری دا بے حیائی دا دا پیس بکو او دا دا گیمونو نحوست ہے دا با زمن زندگی بربادی کی زمن دا دن خراب سازش شروع دے من تا پتہ نشتا زمن دا ختم نبوت خراب سازش شروع دے من تا پتہ نشتا زمن دا ناموس صحابہ خراب سازش شروع دے من تا پتہ نشتا زمن دا خور و لر دا ننگو ناموس دا دفاع خراب سازش شروع دے دا غید صادر دا لپٹیو دا برقے خراب سازش شروع دے من تا پتہ نشتا اے نوجوانا کنن پا فلسطین دا کنن پا غزہ دا کنن پا مسجد اقصا دا نو سبا پتا دا من تا وی تاسو رولے دا رولو غنتی جوانتے روے لگ سوچکا دا رور ولی بداسی زمن خو پڑیران جگڑا دا زمن خو پا پولو پٹی جگڑا دا زمن خود ماما سرا دا تر سرن لگی من خود غفلت پا دل کے دا گناہونو پا دل کی ڈوبی گو روان یو کنا زو کوشش کو مچی پا مختصر وقت کی دا خپل دردون تاسو سر شریک کم کنا دا زندگی سے مقصد خو پکار دے کنا او خایمات داسی او بازار چلت زوانی خرسی گی التزوانی خرسی گی دمرا قیمتی زندگی و طول دے موبائل لور کڑی دا رش سجدوں کی حسن دے
راشد عبادت کے حسن دے، راشد شپی پا تحجدو کے حسن دے، راشد اللہ سر پا تعلق جوڑولو کے حسن دے، راشد ابو بکر صدیق پا صداقت کے حسن دے، راشد حضرت عمر پا عدالت کے حسن دے، راشد حضرت عثمان پا سخاوت کے حیاء کے حسن دے، راشد حضرت علی پا شجاعت کے حسن دے، راشد حضرت بلال حبشی دے عشق و جنون پا انتہا کے حسن دے، مزد پکے پتبو لگی اے مسلمانہ ستا مقام سدے، ستا مقصد زندگی مقصد سدے، افحسبتم انما خلقناکم عبسا، تا عبس نہیں، ایحسب الانسان ایترک الصدا، تبیکار نہیں چی رب کائنات ستاد پارا دمر لوے کائنات خور کڑے دے، دمر دنیا پیدا کڑی دا، چرند پرند درند حیوانات نباتات و جمادات پیدا کڑی دی، زمان پا خیال ہر سا رب کائنات ستاد پارا پیدا کڑی، خو رب العالمین تزاند پارا پیدا کڑے کنا۔ اے ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ کمن سرد شپید تحجد چڑا گانے وے وسم داو یا موریانو نزیات مینہ کئی کنا نو کمنگا من سر دا سجدو حسن وے، من سر دا جہاد جذبہ وے، منگا دا اہل تصوف مجلسنو کے ناستلے و دا ہوئی پلاس کے لاس کے خودے وے، چی ماتا دا زندگی مقصد اخایا ماتا قبر بسنگئی، اخایا ماتا زنکدن دا ملک الموت ملاقات بسنگئی، اخایا ماتا روز محشر پولیسارات بسنگئی، ماں تیارے نوے کڑے، ماں پوئی کا بدی خبر باندے، دعوت تبلیغ ستاوئی، دا دے مراکزو مطلب سرے، دا سیروز چل سنور میاشتے، دا دے مطلب سرے، مدرسہ کے علماء فقہاء اولیاء محدثین مفسرین ناستی، مولانا سے تاسو دلتا سکاوئی راشا زماتی زویتا پگڑی پسر کا، مولانا سے دتا شعور اخایا، دتا دل اخایا، دتا اسلام اخایا، دے دراتلن کی دور دا ختم نبوت مجاہد بجوڑی گی انشاءاللہ۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو، اے نوجوانانو تاسو ترم زخو چغو ستڑے شم کنا، تاسو ترما تولش پالی دا موبائل بد نظری لور کڑی دا، او دا بربن بدنونو دا قتلو شوق کلنو پیدا شو، مہی رواغ ورز دلتا چی بربن بدن گوری لذت حاصلی گی، مزہ حاصلی گی کنا، یا ورز داسی دا مزہ بن حاصلی گی خواہ اليوم نختم علی افواغهم، یا ورز داسی دا پدی جبب مہر لگی، یا ورز داسی دا وتکلمنا ایدیہم، او دا اللہ سنب خبری کئی، یا ورز داسی دا وتشہد ارجلہم خبیب گوائی کئی، سوال در تکوما دا قرآن وینا دا رب کائنات وینا دا، او یا ورز داسی دا محمد الرسول اللہ سرور کائنات ختم المرسلین امام الانبیاء فرمائی، یا ورز داسی دا اے ورز داسی دا اے ورز داسی دا سنگلا داسی دا چی دی خلقو بجامین نئی اغسطی بربن بھئی کنا۔ ٹولش پد موبائل پا بد نظرائی کی تیر شوا، کوئی مولانا سے چارہ باندی سکڑی دی اور رزق میں تنگ دے، لاس میں تنگ دے، روزگار میں ٹپ ولاڑ دے، معاشی بحران دے، بچی میں یوبل سر جنگونہ کے ڈیر پریشانی ماحول دے، ماں توی مولانا سے خودکشی تا جوڑ شوے یمخواہ ماورتوی کور کی دا سہری دا منز احتمام شتا،
د قرآن عظیم الشان د تلاوت اهتمام شتا نشم برداشت کولی د قرآن عظیم الشان اغا گردونا چی پا قرآن عظیم الشان باندی پروت دی د موبائل شیشہ د سکرین شیشہ د دروازی شیشہ پاک پا نظر رازی پا قرآن باندی گردونا پروت دی اے مسلمان سچل در باندی شوے دے اور تو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اور تو جوانان وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا آؤ بڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا نن وقت نن را بیدار شئی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تما ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہان چلنا سیکھا اور یہ سوال عاجزی دا او دا سوال کم چی اومنی زمادا عاجزی کلم وعدہ دے کلم خوشحالی دا کلی کی جماعت کے دستار بندی دا کاغد سیروزی جماعت رغلے دے تبلیغ والا رغلے پس پوئی گنا ہوئی اللہ خالق دے وی اللہ مالک دے وی اللہ رازق دے کمولانا سب لگیا دے درس و تدریس کے کنا ورشا ورسرکینا دا اللہ پزاد میں دے قسمی دوی سرا یو لمحہ ناستا دنیا و دا دنیا کی جس دی کنا دینا غرد و بہتر دا کنا وزرد علم جوڑ کا چی اسمان تا ورسے گئے حکمت سراشناشا چی لقمان تا ورسے گئے و علم منور دے منور شولے سمر بختوری چی وارث دا پیغمبر شولے اینن ضرورت دے خواہ دا تقریر و بیان نبے وارا پلی خیال چی رغلے و یو غمجن دا دردنو نا ڈک او من سر اخپل دردنو شریک کرل خواہ دیتا تقریر موایا دیتا بیان موایا شکر و باسا دا چاو وعدہ دے اللہ دی دا دوی خوشحالی نصیب کی اللہ دی دا دوی پا جون کے پا عمر کے وقت جان مال کے برکت ہوچے چی دا دی غفلت پا ماحول کے دوی علماء را جمع کردی دی دی غفلت پا ماحول کے دی قرآن حافظان مشران دکلی علاقے خپل یاران دوستان رشتہ داران را جمع کردی دی کنا او پا شرک باندے لگیا دی او قال اللہ و قال رسول بیانی گی اے سوال کو ماں اللہ سنگ پا میری محبت سرا دلتا ناس دی دا اللہ خبر اوری میری سرا اوری اللہ سوال کو ماں ہم دغ شانتے پا جنت کے ناست نصیب کا دا دعا مخوخ شوا کہ دا زرن ناسی دا دعا بقبلی کی خواہ مورا بدی خیال باندے چی مولانا صاحب خوب فرقواریت بیانائی مولانا بدی او فرقی پرچار کئی مولانا با چا پسی خبری کئی مولانا بدی چا مخالفت کئی نانا منتظرن مشران ہوئی چا سر منح کوئی چا سر محبت کوئی دا وفا معیار دے دا وفا معیار دے دا غلاس ونی سی اللہ سر ملاو کئی علم توحید زمانے میں پھیلانے آئے بچھڑے انسان کو مولا سے ملانے آئے د مرگو د جوانی سپتن لگی ستا د کپن کپڑا بازار تراغلی دا چرت پیو تان کی بپرتائی او اچانک با اغا دکاندار پا دغا تان باندی قینچی کی دی سچلو شو اجی سے وفات شوے دے مولانا سے وفات شوے دے مڑ پرون منصر ناسو وظن انہو الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یوم اذن المساق فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حین اذن تنظرون کل نفس ذائقت الموت وما الحیات الدنیا الا
متاع الغرور کل من علیہا فان کل من علیہا فان دا دنیا لہو لعب دا دا خو اسی تماشی دی دا خو اسی تماشی دی ایس پتہ نہ لگی یو رز بدی ملک الموت سر ملاقاتو شی من قتلی دی بیور لدا زن پس پینا کپڑا باندی تڑلی کنا زویم تب مڑی ستا ٹک ٹاکی و خلق گوری ستا بے حیائی و فحاشی و خلق گوری اس کے تب دے ناس تباندی و سوچ کے نو کے دیشی دا خبر استا سمجھ تراشی دا چخی ایسی ندی دا عارضی جذبات ندی رب کائنات چکم حقیقت بیان کرے دے حقیقت دے سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جا رہا حقیقت دے پولیس سرات چمر خوفراک نم دے یو سرات علت دے یو سرات دلت دے کپدی سرات باندی سیدھا لاری نو اغا سرات آسان دے رضی دا قرآن رہنمائی دا قرآن رہنمائی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ ختم مقضیہ یورز دا سیدھا پولی سرات بوی یورز دا سیدھا ثم ننجِ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا سوک بپری وزی سوک بپوری وزی خواہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرمان جدا نیکان جدا یورز دا سیدھا وَوُضِعَ الْكِتَابُ او ستا عمل نامہ ستا رجسٹری بر ربط مخامخ کے خود الشیخا او یورز دا سیدھا ان یوم الفصل کان میقاتا دا جدائے یورز او یورز دا سیدھا لقد احصاہم وعدہم عدا او یورز دا سیدھا وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا یورز دا سیدھا یو برا جمع کے گئی خپل رب تب مخامخ کے گئی یورز دا سیدھا ایدہ ساگانے ہمیشہ ندے سمّا یمیتکم مڑکے گئی با مڑکے گئی با او بیا مرگم ہمیشہ ندے سمّا یحییکم رجوندی کے گئی با او بیا سمّا الیہ ترجعون او یورز دا سیدھا بیا بخپل رب تب مخامخ کے گئی کنا دا دا زندگی اگا حقیقت دے ایدا اگا سبق دے چی منگ نہیر شوے دے کنا دا پراپرٹی دفتر کی مصروف دے گیمونو کی مصروف دے موبائلونو کی مصروف دے سوک بانگیان لو بئی سوک چرگان لو بئی او بانگیان او چرگان خسکے اغی خوبیام دمرا نقصان نکو اس دا سوشل میڈیا او دا پیس بک پا ذریعہ چکم بربادی روانہ دکھانا زڑکی میں درد پیدا شی چی دا آغا بے حیائی وضاحت زپ الفاظوں کے نشم کولے دا لگو غنتو روپو دا خاطرہ دا لگو غنتے گفٹنو دا خاطرہ دا یوسو روپو دا خاطرہ دا لگو غنتے شہرت دا خاطرہ نند مسلمان خورو لر پا آغا پلیٹ پارم باندے ناست دا اے خوری تچی مرشی کنا تچی مرشی اے قبرنا خلق صادر توکی آغا دا کور مشران وارثان دا دے تابوت نو دا جنازی دا کٹنا گیر چاپیر ولاڑی خواہ گیر چاپیر ولاڑی چی زمن پا دی مڑی باندے دا چا نظروں نہ لگی چی خخی کی قبرنا صادر توکی چی دا چا پہ نظروں نہ لگی کدی تا غسل ورکی پا پردکی ورکی چی دا چا پہ نظروں نہ لگی پا کفن کے ستا کپڑے سیوا دی ستا دا حیاء خیال کئی خواہ تا چی منس کے دا سڑی غنتی منس بنکے دا سڑی غنتی وگنو لبا گوتے نوڑے دا سڑی غنتی رکو بنکے سجدہ بنکے قیدہ بنکے اے تبا سبا مروا کے مندے نوا ہے ستا دا حیاء فکر دے ورسرا من پا چغو باندی ستڑی شو من دا بی بی فاطمے حیاء بیان
قرآن او د محمد رسول الله لور فاطمه د پرتوک په کپڑا باندې دویمه کپڑا تو کړی وا چا ورته ویل دا ولې و چې زما د پرتوک په کپڑا باندې د غیر نارینه نظرونه لګي ناوی چې د کوره وزي په سر باندې ورله قرآن نیولی او ټول واده په خرافاتو کې ټول واده په ډولکو باجو کې بار نه ډولکی مار راوستی دی صاحبه او په کور کې دننه د زنانو په منځ کې ولاړ دی دا د بې حیایۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي ستاسو په دې منځ کې دا ماشومان ناست دي دوی له تاسو څه سبق ورکوئ تاسو له بل عبدالقادر جیلانی پیدا کړی او که نه تاسو به بل سلطان صلاح الدین پیدا کړی او که نه ما چغې کړې ما وی سلطان صلاح الدین ایوبي را ژوندی شه را پاسه د دې خپل قبر نه د دې فتنو په دور کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی اخو د ګانو بجانو نه دی وزګار اخو د ټیک ټاکو بې حیایۍ نه دی وزګار کنه وړوکې هلک ملګرو راته ویډیو راولېږلی مولانا صاحب په دې بیان وکړه ما ویل زه به په څه باندې چغې وامه وړوکې هغی ډېر کم عمره دی لاړې په سرونو باندې لوپټې واچولې او ګډېږي سوال درته کوم مه کوه ما ته وګورئ زما په څادر باندې اور بل دی زه به یې مړ کوم او که تماشې به یې کومه هغې مور ته سوال کوم چې خپل بچی همداسې پرېښی دی هغې پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی او دا ټیک ټاک او بې حیایي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی او دا پلار ورته غږ نه کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم څومره زاری ده څومره مینت ده څومره دردونه دي که نه تاسو درد پیژنئ درد څه ته وایي وی د دې اور نه خپل بچي وساتئ خپل اهل و عیال دی وساتئ داسې اور دی که نه جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا په دې کې هر هغه سړی شریک دی چې د لوپټه په سر کړې ده او هغه دې اپریشیټ کوي دله حوصله ورکوي دې چې تلاوت وکړي دله حوصله ورکه دې چې قرآن یاد کړي دله حوصله ورکه دې چې د ختم نبوت دفاع کوي دله حوصله ورکه دته انعام ورکه دې چې تکبیر اولا سره مونځ کوي دته انعام ورکه ولې تا ورته په کور کې غټ سکرین لګولی دی غټ موبایل دی په لاس کې ورکړی دی سبا دغه مشر دغه مور موږ ته سوال جوابونه کوي وایي مولانا صاحب دې بچي ته مې نصیحت وکړه دې بچي ته مې نصیحت وکړه موږ سره په خوا کې ناستي د دې سترګو نه د وینو څاڅکي کېږي د بچي د لاسه غمجن دی که نه ما ته وګورئ لخته په شنه کې تاویږي ښه دا چې وچه شي که نه دا چې وچه شي او دا تاویه بیا ماتېږي که نه دی ماشوم دی او ستا په لاس کې دی که نه د ده تربیت وکړه د ته جومات وښایه د ته قرآن وښایه د د علماو په مجلس کې کښېنوه چې خبر شوی راولګېدو خپل پلار یې وویشتو وجه څه وه پلار ورته وی دا ټیک ټاک یو بې حیایي مه کوه وایي ته ما د ټیک ټاکو نه منې کې ته ما د ګیمونو نه منې کې ته ما د خپلو عیاشو دوستانو نه منې کې یو ډزې دې پورته کو تربیت لازمي دی ورکوي بیا دوی له په لاس کې د قرآن ورکوي که نه موږ به کتل سینه پورې به سپاره نیولې وه مولانا صاحب مدرسې ته روان یم د تربیت جنازې وتې دي که نه ګاډي کې روان وم مخکې رانه یو ماشوم ناست و یو مشره ښځه ورسره ناسته وه داسې معلومېده چې مورې ده او تقریبا داسې د 9 کالو 8 کالو 10 کالو یو وړوکی هلک و
او موبایل ورسره و د خپلې مور په خوا کې ناست و که نه او هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم ویلی. بنګ یو مدرسې ته لاړو امتحان دپاره. یو ماشوم نه یو استاذ پوښتنه وکړه وایي زموږ د پیغمبر څه نوم دی؟ ماشوم خاموشه و. نو ما هغه مولانا صاحب ته وی تاسو خو وایئ چې دا ماشوم ډېر ذهین دی دله د پیغمبر نامه نه ورځي. چې کله وقفه شو بریک شو استاذ ورته غصه و وقفې نه بعد به تپوس کوم که ودې نه وې سزا به درکوم. ماشوم چې کله واپس راغی نو زم ډېر زیات حیران وم تعجب کې وم ما ترې تپوس کوم بچیه زمونږ د پیغمبر څه نوم دی؟ هغه ماشوم په ژړا شو را شروع شو که نه وایي زمونږ د پیغمبر نامه ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو ما بچیه د وقفې نه مخکې دې ولې نه وې؟ نو په ژړا شوې مولانا صاحب د وقفې نه مخکې زما اودس نه و او زه بغیر اودسه د خپل پیغمبر نامه نه اخلمه. د تربیت معیار دومره انتها ته رسېدلی و. مور به تربیت کوو نو عبدالقادر جیلانی پیدا شو. مور به تربیت کوو نو امام بخاری پیدا شو. مور به تربیت کوو نو امام مالک احمد ابن حنبل پیدا شو. او چې مور کله نه تربیت پرېښی دی سلطان صلاح الدین په یو جنگ کې د یهودو یو کمانډر محاصره کو او چې کله د هغه نه سر وهو که نه دا سر یې ترې قلم کوو هغه کمانډر سلطان صلاح الدین ته وی ته خو به ما مړ کې خو زمان نه بعد به من داسې یو مشن چلو که نه چې زمان نه بعد به من داسې مور نه پرېږدو من به هر هغې مور له داسې برین واش وکړو د هغې مور تربیت به داسې کوو که نه چې مور به بیا دومره جرت نه کوي چې بل سلطان صلاح الدین پیدا کړي که نه. بله ورځ د یهودو یو نوجوان په بینر باندې لیکلی دی یو پوسټر یې لیکلی دی او داسې یې نیولی دی ښه ما ته وګورئ په هغې باندې لیکلي و د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس و تاسو مسلمانان بل د علي شیر خدا سیف الله حیدر کرار کرم الله وجهو غوندې بهادر نشئ پیدا کولی. څنګه به د دې غفلت په ماحول کې د مسجد اقصا پوښتنه کوې د وړې ماشوم عزت لوټ کې هلته یې وغورځئ چا نه به تپوس کې د دې ګناهونو په دلدل کې دغه خو ټوله شپه د موبایل په بدنظرۍ کې تېره شوه دی به سل سارې تکبیر اولا وپېژني الصلاة خیر من النوم وی مؤذن آواز کئی الصلاة خیر من النوم ورش جماعت دی ویران پروت دی ورش دا مدرسی تا ضرورت دی سمر علماء محتممین حضرات دا مدرسے ناظم تعلیمات دارالاقامہ منصر رابطے کئی داستا پتہ دا سوئے وی مولانا صاحب رہائشی طلبہ ہم کورتا ولے گل د شپې 2 بجې ټلیفون وکړه زړه کې مې درد پیدا شو چې الله دې وخته پاتې شو الله نن زما دین دومره مفلوج دی الله نن زما عالم زما مولانا صاحب زما قاری صاحب نن د خلکو د زکات محتاجه دی نن د خلکو د سرسایه محتاجه دی نن د خلکو د ساروي د سرمنې محتاجه دی نن د زمیدار د عشر محتاجه دی نن د حاجي صاحب پروفیسر صاحب لیکچرر صاحب د زکات محتاجه دی دا زمونږ ستاسو د ایمان امتحان دی